بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د نیمه ورځ دوام. په پاکستان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست وایي په سیمه کې د تلپاتې ثبات لپاره له اسلامي امارت سره تعامل یوه اړتیا ده. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په آنلاین غونډه کې زیاته کړه چې اسلامي امارت له خپلو ټولو شریکانو سره د رغنده تعامل په لټه کې دی. په دې آنلاین غونډه کې د پاکستان یو پخواني ډیپلومات بیا ویلي چې امریکا او متحدینو یې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لیوالتیا نه درلوده. په پاکستان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست په یوې آنلاین غونډه کې چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د 3م کال د پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې ده، وایي چې له اسلامي امارت سره تعامل د سیمې د دایمي ټیکاو لپاره یوه جدي اړتیا ده. سردار احمد شکیب د اسلامي امارت سیاست اقتصاد محوره بولي او زیاتوي چې سرپرست حکومت له خپلو ټولو شریکانو سره د رغنده تعامل په لټه کې دی. اسلامي امارت خپلو اقتصاد محورو سیاستونو ته په پام سره له خپلو ټولو شریکانو سره د رغنده تعامل په لټه کې دی. د افغانستان حکومت پر ټول هیواد کنټرول لري او دا واقعیت باید د ټولو لخوا ومنل شي. نو له همدې امله له اسلامي امارت سره تعامل د سیمې د دایمي ټیکاو لپاره خورا اړین دی. ښاغلی شکیب وایي چې په هر هیواد کې توپیرونه شته، د نوموړي په باور دا توپیرونه باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د سرپرست حکومت پر وړاندې د ظلم کولو لپاره پلمه نشي. زه غواړم ټینګار وکړم چې په ټولو هیوادونو کې توپیرونه شته. هیڅ داسې هیواد نشته چې په ځینو مسایلو کې کورني او یا له نورو هیوادونو سره نه توافق او توپیرونه ونه لري. نو دا توپیرونه یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او احتمال لري چې دا توپیرونه په امارت کې هم وي چې باید پر خلکو د ظلم او بندیز لپاره پلمه نشي. په دې آنلاین غونډه کې د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ وایي چې امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لیوالتیا نه لرله او هغوی په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې تېروتنې هم کړي دي. دا ښیي چې امریکا، متحده ایالتونو او متحدینو یې په افغانستان کې د سولې راوستو ته لیوالتیا نه لرله. که هغوی د سولې په راوستو کې جدي وای نو د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز به یې نه رداوه او یا به هغوی په بن کنفرانس او یا د اشرف غني حکومت په دوحې غونډه کې له پامه نه غورځاوه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو د 3 کلونو په تېرېدو سره تر اوسه هیڅ یو ګاونډي او سیمه ییز هیواد سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې را سره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عمر مختار نیکزاد دی. دلته په سټوډیو کې را سره د نیکزاد صاحب ستړي مشئ کورمدان چې بلنه منلې او خپرونه کې مو ګډون کړی دی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر شما و بر همه هموطنان عزیز ما. انشاءالله که شما و همه هموطنان عزیز ما صحتمند باشید. کورمدان ډېره مننه. د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم همدا وپوښتم ښاغلی نیکزاد، په پاکستان کې د اسلامي امارت سرپرست د سفارت سرپرست وایي چې په سیمه کې د تلپاتې ثبات لپاره له اسلامي امارت سره تعامل یوه اړتیا ده. نړۍ که واقعا هم غواړي چې په سیمه کې ثبات راشي یا په سیمه کې ټیکاو راشي، سوله قایمه او دایمه شي، ولې له افغانستان سره د تعامل برخه کې ګام نه پورته کوي؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بحث اینجا هست که یقینا کاردار افغانستان و پاکستان بیاناتی را کردن در رابطه به این که برای ثبات دائمی در منطقه و در افغانستان نیاز هست که با امارت اسلامی سازگاری صورت بگیره و تفاهم صورت بگیره. ولی بحث اینجا مطرح هست که چقدر تفاهم با امارت، صحبت با امارت به نفع جهان باشد. یک بحث منطقه هست که در افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه ممکن تأثیرات خود را داشته باشد، ولی مطلقا اگر ما با جهان رابطه تعامل خوب جهان را با امارت اسلامی اگر ما به نفع سایر کشورها بدانیم ممکن آنچنان مفیدیت نداشته باشد. ولی در کل آنچنانی که اشاره کردن آقای شکیب اشاره کرده، بحثی برای افغانستان و برای منطقه امر مهمی است. ارتباطات و تعاملاتی باید باشه به خاطر اینکه ثبات در منطقه و در افغانستان باشه. ستاسو په نظر باندې دغه تعاملات ولې عملي کیږي نه، یا د تعاملاتو ته لار ولې نه هواریږي؟ نړۍ هم وایي چې دوی له اسلامي امارت سره تعامل غواړي، اسلامي امارت هم وایي چې نړۍ سره حسن اړیکې غواړي، تعامل غواړي، ولې د دغه تعامل پر وړاندې شته خنډونه څه دي؟ خب بحث اینجا هست که مصداقهای تعامل را باید تعریف بکنیم. باید بشناسیم که ما به خاطر تعامل کدام کار را باید انجام بدیم.
در صحبت ها همواره نماینده های امارت اسلامی به نمایندگی از حکومت صحبت هایی داشتن پیرامون این که ما میخوایم با جهان تعامل داشته باشیم و از سوی دیگر جهان هم چندی قبل روسیه هم بیان کردن که ما میخوایم با افغانستان تعامل نیک داشته باشیم، ولی بر کدام اساس؟ زمانی که مسئله تعامل دو جانبه میآید قطعا که دو طرف بعضی از نکاتی دارن که به عنوان تفاهم که روی مسائل باید بحث شود. البته بحث چیزی که جهان میخواهد، کشورهای دیگر میخواهند در افغانستان و از امارت اسلامی خواستار داشتن، آیا تمام اینا تطبیق شده یا خیر؟ بحث مبارزه با مواد مخدر یکی از جمله کلیدترین نکاتی بود که بحث شده و فعلا ما میبینیم که در افغانستان خوب پیش رفته. بحث حقوق زنان که متاسفانه باقی مانده، آنچنانی که تفاهماتی که صورت میگیره و طرف میخواه چون این چیزی نشده، عملا ما میبینیم. مسائل دیگری از حقوق اتباع بود که این مسائل هم حقوق سیاسی اتباع چیزی صورت گرفته و چیزی هم ممکن در جریان باشه، یعنی به نتیجه نهایی نرسیدن. به این معنا که زمانی که ما در تفاهمات کلی مشکلات داشته باشیم، یعنی مصداقهایی برای تفاهم تعریف شده نباشه، قطعا گام‌های عملی در این راستا برداشته نمیشه. بله، ښاغلی نګزاد، اسلامي امارت وایي چې نړۍ د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. کوم مسایل چې هغوی د افغانستان په تړاو باندې مطرح کوي، که هغه د بشري حقونو مسله ده، د ښځو د حقونو مسله ده، یا هم د ښوونځیو د پرانیستلو مسله ده، دوی وایي چې دا د افغانستان کورني مسایل دي او په دې تړاو دوی خپله دا مسله حل کوي، نړیوالو ته پکې د مداخلې یا تدخل اجازه نه ورکوي. ولې نړیوال وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان غړی دی؟ کله چې غړی دی د دې کورنۍ باید د کورنۍ له نورو غړو سره یو ډول حرکت ولري. ستاسو په باور باندې نړۍ سره د ښه تعامل، نړۍ سره د یو ځای کېدو دپاره څه باید وشي؟ د اسلامي امارت دریځ کې نرمښت څومره کولی شي افغانستان له انزوانه وباسي؟ خب بحث مسائلی که تعامل با جهان قبلا هم یادآور شدیم. زمانی که افغانستان عضویت سازمان ملل متحد را داره، عضویت کنوانسیون های بین المللی را داره، زمانی که در مفاد ما مطرح میکنیم که بله ما عضو هستیم، ولی در بحث دیگری که ما که مطرح میشه باز اونجا از جزئیاتی را از محتوای از او بکشیم، قطعا حقوقا هم و اصولا هم درست نیست. ممکن بحث مسائل معیارهای اسلامی و اخلاقی که در نظر گرفتن نشده باشه در کنوانسیون های بین المللی، در اعلامیه حقوق بشر، مثلا بحث حقوق بشر هست، بحث حقوق زنان هست که تعریفی برای حقوق زنان در ساختار نظام های اسلامی یک چیز دیگری هست، متفاوت‌تر از با آنچه که در کشورهای دیگر است. این مسائل سر جایش، ولی در کل زمانی که ما عضویت کنوانسیون های بین المللی را میگیریم و برای از افتخار میکنیم، در رسانه میگیم که بله ما عضویت سازمان ملل متحد را داریم، ولی در تطبیق معیارها و در تطبیق مقررات هم باید حداقل آن چیزی که مخالف به باورهای اسلامی نیست او باید تطبیق شود. که در افغانستان قطعا کار روی مسئله جریان داره و ما میبینیم که کم کم رو به بهبودی هست و خدا کند که بیشتر تطبیق شود و ما بتانیم که با جهان یک تعامل نیک داشته باشیم تا اینکه مشکلات اقتصادی جامعه ما، مشکلات سیاسی و سایر مسائلی که مردم بر زود دست پنجه نرم میکنه این مشکلات حل شود. ستاسو په باور باندې ښاغلی نګزاد، نړۍ د افغانستان د مسلې په تړاو باندې څومره رښتینې ده، څومره صادقه ده چې واقعا هغوی په دې لټه کې وي یا په دې هڅه کې وي چې د افغانستان ستونزه یا معضله دې حل شي؟ خب یک مسئله ای که جهان به خصوص امریکا نسبت به افغانستان چقدر صادق هست، این بحث واضح هست که اگر کشورهای دیگر به خصوص سازمان ملل متحد در کل به رهبری امریکا است همه اینا، اگر امریکا واقعا صادقانه برای مردم افغانستان و برای افغانستان میدید در طول 20 سال قطعا تغییرات می آمد در ساختار دولت افغانستان، در ملت افغانستان. قطعا بودجه‌ای که مصرف شد در طول 20 سال که قطعا این بودجه امریکایی ها با آنچنانی که نیاز مردم افغانستان بود نبود، صرف بودجه رسانه‌ای بود که در جاهایی مصرف میشد که اصلا درد ملت افغانستان را دوا نمی کرد. پس ما میتونیم بگوییم که جهان آنچنانی هم که ما از اونا توقع داریم، امارت اسلامی از اینا توقع داریم، توقع خوشباورانه و خوشبینانه نباید باشه. جهان بر ما نمیخواد آنچنانی که ما فکر میکنیم صادق است آنچنانی صادق نیست. پس ما امور خود را طوری تنظیم بکنیم که از یک طرف جامعه جهانی را نیاز هست
باید تعامل صورت بگیره. بدون تعامل در عصر امروزی عصری است که حتی از هر خانواده افغان ما ارتباطات بین المللی داریم، ما افرادی را داریم در دیگه کشورها که قطعا رابطه طوری شده که جهان رابطه خانوادگی را به هم گرفته. پس این رابطه نیاز داره که پالیسی ها و سیاست های هم متوازن در این راستا تدوین شود و تعقیب شود. ستاسو په باور باندې ښاغلی نګزاد اسلامي امارت وایي چې دوی له خپلو ټولو شریکانو سره رغنده تعامل په لټه کې دي. د دغه تعامل ته د رسیدو دپاره واقعا کمی یا کاسي په څه کې وه؟ د اسلامي امارت دیپلوماتیکه دستګاه کمزوري وه، دیپلوماسي کمزوري ده، که نه نور بهرني و کورني عوامل هم شته؟ خب البته در قسمت پالیسی های امارت اسلامی یک بحث باید ما به همه چیز دیدگاه منتقدانه نبینیم. یک بحثی است که در پالیسی ها و در استراتژی خیلی موفقانه پیش میرن. آنچنانی که اهدافی که تعیین میشه استراتژی ها خیلی خوب موفقانه پیش میره، ولی در ساختار استراتژی، در مواد استراتژی، آنچه که در موادی که در ساختار تصمیمات هست، موادی که محتوای تصمیمات هست، اون مواد خیلی خوب تطبیق میشه، ولی خوب است که موادی گنجانیده شود در مسائل که نیاز مردم و نیاز جامعه و نیاز جهان را برطرف بسازه. و از طرف دیگر عیب کلانی در کشورهای دیگری هم است. اونا بحثی را مطرح میکنن، بحثی را که اصلا چنانچه ما میبینیم بحثی درونی افغانستان است، داخلی در افغانستان مسائل هست که حتی مردم افغانستان ما حق نمیتیم که در مسائل مطلق داخلی ما سایر کشورها نقش بازی بکنن و دخیل باشن، ولی در اموری که سرنوشت افغانستان به سرنوشت سایر کشورها هم ربط داره. مثلا مسئله مبارزه با مواد مخدر امری است که ضررش نه تنها بر افغانستان بر کل جهان می باشه که در این مسئله حکومت اقداماتی کرده که ما عملا میبینیم. سایر مسائل هم مثل ازی ما گزارشات قبلی اداره بازرس امریکا برای افغانستان را دیدیم سیگر را که قطعا مباحثی را گفته بود که اصلا اونجا سرمایه‌گذاری در افغانستان نشده، ولی متاسفانه اونجا به عنوان که افغانستان را تحت بوج خود قرار بدن یک مسائل یادآوری میکنن. بنابراین در این راستا بعضی خلاها در داخل هست و اکثریت خلاها در بیرون هست که طرفین باید به این خلاها پی ببرن، ابتدا نظرسنجی شود که مشکلات در کجا هست و چرا نمیشه، بعدا روی از توافقات صورت بگیرد، چنانچه توافقاتی که نه به ضرر امارت اسلامی باشه نه به ضرر مردم افغانستان باشه و در کل مسئله کلانی را که به عنوان اسلام، دین مقدس اسلام مطرح است، معیارهای اسلامی زیر سوال نره. بنابراین اگر این مسئله صورت بگیره انشاءالله که به یک ثبات و به یک صلح دائمی در افغانستان و در منطقه میرسیم. ستاسو په باور باندې ښاغلی نګزاد وخت نه وخت د ګاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو حتی د نړۍ د هیوادونو له خوا نه په افغانستان کې د ترهګرۍ د موجودیت یا د ترهګرو د حضور په تړاو باندې څرګندونې کیږي. فکر نه کوئ دغه مسایل هم د دې باعث شوي دي چې نور هیوادونه د افغانستان سره یا اسلامي امارت سره تعامل ته زړه ښه نه کړي یا د اسلامي امارت سره هغسې چې لازمه ده اړیکې ټینګې نه کړي؟ خب بحث فعالیت های گروه های حراس افغان در افغانستان چندی قبل روسیه بیاناتی داشتن که گویا در افغانستان هنوز هم وجود داره، ولی ما در داخل افغانستان صادقانه میبینیم که تا چقدر مقابله شده و تا چقدر از بین رفتن و حتی امارت اسلامی وزارت دفاع و داخلت مسائل اصلا رد میکنن که چنین چیزی وجود نداره، ولی این که چطور از طرف کشورهای دیگر از طرف جهان مطرح میشه. یک بحث باید یادآور شویم که اگر موجودیت بعضی از جرایم جنایی برای این تلقی شود و برای توریسم تلقی شود و قطعا این مسئله حقیقی نیست، حقیقت نیست این بحث. ما چندی قبل دیدیم در خود روسیه انفجار قوی رخ داد که حتی گروه های هم مسئولیت رو به عهده گرفتن به سطح رسانه ها. ما نمیتونیم که روسیه را با این یک وضعیت بگوییم که روسیه حامی تروریست ها در جهان است. پس زمانی که روسیه چنین چیزی را نمیپذیره و مردمی را اطلاق نمیکنه، امریکا برش مهر تاپی نمیزنه در این مسئله، پس چطور برای افغانستان به عنوان یک کشور نوپایی که میای مبارزه میکنه با توریسم به اینجا با ارتکاب اندکترین جرایم جنایی که حتی در قصر سفید رخ میده،
پس با چنین مسائل ما نمیتونیم که حضور گروه های حراس افغان را در افغانستان تثبیت بکنیم یا ادعا بکنیم. اسلامي امارت هم دا موضوع تل رد کړی دی، هغوی هم همدغه څرګندونې رد کړي دي او دا یې غندلي دي. راځو دې مسئلې ته. ستاسو په باور باندې نړۍ واقعا افغانستان د تعامل په مرکز د بدلولو هڅه کوي که نه دلته غواړي افغانستان یو ځل بیا د تیر په څیر د تقابل په مرکز باندې بدل کړي؟ د افغانستان شرایطو ته په پام باندې البته د نړۍ کوم وړاندیزونه یا کوم بهانهګیري او پلمې چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي هم څو ورځې وړاندې په خپل مرکه کې وکړلې چې د افغانستان کې د ترهګرۍ د حضور یا د ترهګرو د حضور په تړاو باندې له اسلامي امارت سره نړۍ پلمې نه جوړوي. خب بحث جهان، صحبت‌های جهان با افغانستان و هم بهانه‌جویی‌هایی که در برخی از موارد وجود داره، قطعا تا مقداری که مفاد کشورها در افغانستان هست قطعا که اونا صادقانه به خاطر مفادشان پیش میرن، ولی در جایی که منفعت مادی اونا قطعا مطرح هست. از یک طرف ما مسئله چین را میبینیم که چین لابیگری خود را داره، از دیگر طرف امریکا را میبینیم که لابیگری های خود را دارن، از دیگر طرف روسیه و هند و سایر کشورها را هم ما میبینیم که اینا لابیگری های خود را دارن که خود را نسبت به یکدیگر در بازار سیاست افغانستان پیش قدمتر تلقی بکنن. ولی چنین بحثی چیزی نیست. گاهی میتوانند با یک تشویق از امارت اسلامی، ما میبینیم که روسیه استاد میشه که در مقابل امارت که میگه امارت هم پیمان ما در این مسئله هست، ولی از طرف دیگر میگه که ما هنوز هم در افغانستان از موجودیت حراس افغانان ترس داریم. پس به این معنا که دورویی اینا و دودل بودن اینا به این معنا هست که اینجا خلاهای ممکن کاسه زیر نیم کاسه وجود داره و اینا میخوان همدغه کاسه زیر نیم کاسه او د دې ترڅنګ چې ضد و نقیض څرګندونې د افغانستان د شرایطو په تړاو باندې کیږي. اسلامي امارت مسؤلیت ستاسو په باور د هغو دنده او وجیبه څه جوړیږي؟ هغوی څنګه کولی شي د نړۍ نیت ته په کتو د نړۍ سیاستونو ته په کتو باندې څه ډول یوه تګلاره باید دوی په وړاندې ونیسي؟ خب قطعا به خاطر این مسئله مبارزه با این مسئله هم ساده هم نیست. زمانی که جهان یک طرف باشه آنچنانی که همه میدانند که در قضیه افغانستان جهان اکثرا دیدهای مختلف دارن، ولی در پشت پرده باز هم یک بحث است. بنابراین به خاطر فهمیدن سیاست‌های جهانیان به خصوص امریکا و روسیه در قبال افغانستان نیاز هست که یک ساختار سیاسی، یک مراکز مطالعات استراتژیک، مراکز مطالعات سیاست ها تأسیس شود. پالیسی هایی که از طرف کشورهای دیگر در رابطه با کشورهای جهان سوم به خصوص افغانستان تدوین میشه، در رابطه به اینا مطالعات عمیقی داشته باشند و با در نظر داشت مطالعات عمیقشان بتانند که قضایا را به درستی تفهیم و تفکیک بکنند و مشکلات فراراه خود و ملت افغانستان را حل بکنند. ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عمر مختار نیکزاد چې خپرونه کې ګډون کړی او په موضوع سره بحث درلوده. کور مباد.